کېدای شي د کلي منځ کې ورته ورسېږو. راځه زمريه. منډه کا شاهینه. نشو بریالي کېدلی قومندان صاحب، نشو بریالي کېدلی. منډه کا شاهینه. هلکانو لاره خوښه کوي. څه خبره دی؟ ته څنګه داسې حیرانه پاتې شوې جلۍ؟ یو ځل دا مزایلونه وار شي بیا داسې څوک نشته چې د هغه مخه ونیسي. دا د اورګاډي کار خلاصیږي او به ګورو چې دولت څنګه د دې پیښې ځواب ورکوي. خدای دې وکړي چې مامیش قومندان ته خبر ورکړی وي. خدای مرسته وکړه. اورګاډی لاړه قومندان صاحب. دا اورګاډی باید لاړ نه شي. موږ باید هغه ته رسېدلی وای. باید رسېدلی وای. خدای دې تا ته جنت په نصیب کړي زویه. دا څوک دی؟ خیر کې خدایه. زویا ته څه کوې؟ زویا ته لیونی شوی؟ خدای مکړه که په تا څه شوي وای، که مړ شوی وای ما به د وجدان عذاب سره څنګه ژوند کوو؟ زه د یو شهید پلار یم. زویا ته کوڼ یې، زما غږ نه اورې؟ ته څه کوې صالح وروره؟ قومندان صاحب اورګاډی ودرېده. منډه کا شاهینه. زمريه منډه کا. تا ته وایم صالح وروره، اورګاډی دې ولې ودراو؟ ته هغه عسکر نه وینې نجیبه؟ چېرته دی صالح وروره؟ ته لیونی شوی؟ دلته هېڅوک نشته. زه لاړ شه د خدای لپاره. دننه ټول بهرني خلک وډار شول.
ځان ته دې ستونزه مه پیدا کوه حاله. همدلته ولاړ وو، د اورګاډي مخې ته ولاړ وو، ومې لیده خپله شاعر اړولې وه، د اورګاډي مخې ته ولاړ وو. زر کوه وروره، زر کوه. زویا مارتا خدایا انشالله چې خیرت به وي. قماندان نظیم کاظم، هلته څه خبره ده؟ هر څه سم روان دي؟ سم روان دي. اورګاډی ودرېده، بیرته حرکت وکړ. نه اوس را روان یو. سمه ده سرتیري، آفرین دې وي پته. اورګاډی نږدې کېږي، ډلګی مشره خپله وړتیا دې وښیه. او به ګورو چې د دولت قماندانانو عسکرو ته د مزایلونو د وارولو چارې ښودلی دی او که نه. وبه ګورو قماندانه، وبه ګورو چې چلې ورته ښودلی او که نه. زر کوه شاهینه، منډه که، زر کوه، داسې راکه، ومې نیوه، زر کوه، غیرت وکړه، زر کوه، کلک ونیسه، څه مه رایه، زر کوه. ته یو ځل دا مزایلونه وارکه، بیا به وګورې چې زه تا ته څه ډول وسلې درکوم. کیمیاوي وسلې غواړې، د الوتکو ضد وسلې غواړې، کومې وسلې چې زموږ لاسته راغلي ان دولت سره هم نشته. که ما هم هغه وسلې ستاسو په سرونو باندې وانه لوځولې، نو زه به هم اصحاب خرابی جلیل نه اوسم. انجنو کار څنګه روان دی؟ هر څه تا پورې اړه لري سردار قماندانه. قماندان اوس کلي ته دننه شو. سترګه دې شاوخوا ته خلاصې ونیسه، تونل ته دې پام ونیسه. کله چې اورګاډی له تونل څخه ووته ولوي په خبره پوه شوې؟ سمه ده، پوه شوم. ته اندېښنه مه کوه. ډاکټره وسایل مې ومینځه، کوم بل کار شته؟ هغه د ژمنه چې کاسې پاتې دي هغه ومینځلی ونه یې. سمه ده. دلته راشه، دلته راشه. ساده مرستیاله، دا ډېر تکړه دی. ها یوه دقیقه. ساده مرستیال، ساده مرستیال. قماندانه زما په ذهن کې یوه ډېره ښه مفکوره وګرځېده، یوه ډېره ښه. زما باندې باید دا لقب وکارول شي. زه اوس دا وایم چې دا لقب تاسو سره ډېر ښه جوړېږي، ځکه چې ته لیونی خوی خواب دی. که څنګه قماندانه؟ ما کړه، ته خو هېڅ په خبره نه پوهېږې. ډیره لاره پاتې ده. تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ، یو یا 2 ساعتو کې رسېږو. مننه. ته وایې چې په سیمه کې ازادي راشي، دا ازادي به هېڅکله را نشي. خو زه وایم چې دلته باید له خلکو سره خبرې وشي. خلک باید له دولت سره یو ځای شي، باید له دولت نه لرې نه شي. خلک زموږ لپاره مهم نه دي. که خلک ونه غواړي نو د دولت او د خلکو په منځ کې واټن پیدا کیږي. موږ د همدې لپاره دلته راغلو. قماندانه زه خپل ځای ته راغلم.
نور نو زموږ مخه هیڅوک نشي نیولی ډلګی مشره. کله چې مزایلونه پرله پسې وار شي ټوله نړۍ به د دې اورګاډي د سوځېدلو له امله په دولت به فشار راوړي چې دولت به په خپل ټول ژوند کې به د هغه له عهدې څخه ونه وځي. انشاءالله چې قومندان صاحب پیغامونه اخیستي دي که هغوی هغه اورګاډي ته ونه رسیږي. دا د فاسد دولت عسکران دي اورګاډي ته راختلي دي. په دې اورګاډي کې ستاسو ځای نشته. یو خواته شئ زه باید ځان ورسوم. زر کوئ ځناورو دا یو ډول تیری دی تاسو باید له دې ځای نه ووځئ. د عسکران د دولت ورانکاري دي. ښاغلی ماموره اورګاډی باید راتلونکي تونل کې ودرېږي. هرومرو باید ودرېږي. زما په خبره پوه شوې؟ څه خبره ده قومندانه؟ تاسو دلته څنګه راپورته شوئ؟ ما ته ګوره سړیه خبره کول پرېږده. اورګاډی بلي موږ باید اورګاډی ودروو. اورګاډی باید تونل ته دننه نه شي. ما چلوونکي ته اړتیا نشته چې د اورګاډي چلوونکي تر څنګ لاړ شي. هلته اله شته. دا سړی رښتیا وایي خبر ورکوونکی اله شته. نه پام کوه چې فشار ور نه کې. اورګاډی په تونل کې باید ودرېږي. که نه نو ولي یې زر کوه مخکې شه. ما د اورګاډي کنټرولوونکي ته بوځه. اورګاډی باید ونه درول شي. اورګاډي کې وسلې دي کسان وژل کیږي. دا د فاشیست دولت عسکران دي اورګاډي ته راپورته شوي دي غواړي چې دا اورګاډی ودروي. ولا چې دا تیری دی. د ازادي اورګاډي باید خپل مسیر ته دوام ورکړي. هیڅوک باید دا ونه دروي. سمه ده سمه ده تر دې ځایه و نور نو د اورګاډي او مزایلونو ترمنځ هېڅ کومه ستونزه نشته. زرکفه ډلګۍ مشره دولت ته به اوس زموږ تر ټولو لوی زیان ورسیږي. ورکه شه قومندانه ځواب راکړه. یو مهمه خبره ده. څه خبره ده؟ څه شوي؟ د عسکر قومندان دلته دی غواړي چې اورګاډی ودروي. له مزایلونو نه خبر شوی دی. وژنه بې شرفه مه ودرېږه. هغه رزیل ووله هر څه چې کوې ویې که هغه ووژنه. هغه اورګاډی باید ونه درېږي پوه شوې. هغه قومندان ووژنه. هغه قومندان بیا پیدا شو. هغه هر ځای کې زموږ مخې ته راوځي. هغه بیا څنګه خبر شو؟ پام کوه زمريه بېګناه څوک ونه ولې. دا باید ونه درېږي. قومندان صاحب همدومره بس دی. مزایلونه وارکه. نشو کولای چې مزایلونه مخکې له وخته وارکو. که موږ مزایلونه وارکو او اورګاډی تونل کې دننه شي نو بیا د مزایلونو او اورګاډي اړیکه پرې کېږي. مزایلونه بې ځایه لګېږي. درته مې وویل وارې که زر یې وارکه. زرکوه راځه زرکوه. دا ماته پرېږدئ. تاسو اورګاډی ودروئ. چې پیکه مخه ونیسئ. سمه ده زمريه. بخښنه غواړم.
مکوه رضا رضا او مای گاد مای گاد ودرېږه والیبال خوشی کن مارتا پیړه وکړه ماریا اورګاډی باید ودرېږي ته خو شهید شوی یې ستا ژغورلو لپاره موږ ډېره هڅه وکړه Karşıdan kuş geliyor, Mavzer sesi hoş geliyor. Bölük bölük giden asker geri dönmüş boş geliyor. Yazık oldu genç yaşına. Mehmet'im aslan Mehmet'im, Mehmet'im civan Mehmet'im, dağlarda ceylan Mehmet'im, Avdemir Polat Mehmet'im. Vay. Mehmet'im aslan Mehmet'im, Mehmet'im civan Mehmet'im, dağlarda ceylan Mehmet'im, Avdemir Polat Mehmet'im. مارتا د دولت قاتل عسکرانو تاسو انسانان دا څه ډول ظلم دی څه ډول یو تاسې کم وای صبر مکوه صبر مکوه خدای مرسته وکړه ان شاء الله چې ځنډول به هم دومره بسنه کوي درته مې وویل صبر مکوه وارې کا ودروا اورګاډی ودروا
ما په ټول ژوند کې داسې یو برید نه ولیدلی ټولو ځایونو ته یې اور واچوو قمندان صاحب زه یم پوه شوم ووایه څه وشول قمندان صاحب کار خلاص شو میزایلونو ټول شیان له منځه ویوړه اورګاډی ایرې شو اوس پنې ټوټې په هوا کې والوتې ما په خپل ژوند کې داسې څه نه ولیدلي بېشکه کومې شودې چې تا خوړلې دي هغه د تا ته حلال وي ډلګۍ مشره دا کار پای ته ورسېده اورګاډی مو وویشته د اولاد مو وویشته اوس نو د جشن نیولو وخت دی ملګرو خدایه دا ما څه وکړل یو شمېر بې ګناه انسانان همدارنګه خپل قومندان مې ووژه خدای خیر کې قومندانه اجازه راکړه چې دا منظره په خپلو سترګو وګورم دا چې دومره لیوالتیا لرې نو زلا شوې ګوره زر کوئ تاسو هم ځانونه تیار کړئ نور نو له دې ځای څخه ځو په کم کې د دې خوشحالۍ جشن نیسو دا واخله کم اخله خدایه دا څومره بد کار وشو نشي کېدلی ډېر شکر خدایه اخره موږ ژغورل شول میزایلونه د تونل د پاسه ولګېدل قومندان صاحب په اورګاډي کې یو څو تنه د نورو کسانو احساسات راپاروي زموږ نوم بدوي د هغوی نیت بد دی یعنې څه د غرونو نه راځي او د باغ نه خلک شړي درنو مسافرو تاسو ته وایم غوږ ونیسئ هیله کوم مه ډارېږئ ښاغلو ژر بېرته راکټ کوو هیله کوم خپلو ځایونو کې کښېنئ ښاغلو کښېنئ خپلو ځایونو کې کښېنئ هیله کوم ارامه اوسئ ژر بېرته راکټ کوو ارامه اوسئ هیله کوم ښاغلو په خپلو ځایونو کې کښېنئ اورګاډی لږ وروسته بېرته راکټ کوي کښېنئ هیله کوم کښېنئ باریوان ودرېږه زه ورک شئ قاتله ما ته وګورئ له مخې مې لرې شئ د هرې موخې لپاره چې راغلي یئ د انسان غوندې چلند وکئ تاسې د شا په هېواد کې په چاغل مغال کوئ له مخې مې ورک شه لرې شه خیر کې خدایه چې په قومندان څه نه وي شوي په بېګناهو انسانانو څه نه وي شوي خیر کې خدایه ودرېږه باریبان مه تښته ودرېږه
قومندان ځواب راکړه مهمه خبره ده. صبر مه کوه زه راته ووایه چې څه خبره ده. قومندان اورګاډی ونه لګېده، اورګاډی جوړ پاتې شو. میزایلونه د تونل د پاسه ولګېدل، په اورګاډي باندې هېڅ هم ونه شول. قومندان هر څه خراب کړل. داسې څنګه کېدلی شي؟ هغه مزایلونه په اورګاډي لګېدلي دي، هغه اورګاډی ری شوی. ما ته خبر راغلی بې شرفه. اورګاډی په تونل کې ودراوه قومندانه، میزایلونه د تونل په غره لګېدلي. نه داسې څنګه کېدلی شي؟ موږ بې ځایه دومره هڅه وکړه. ما ته یې وویل چې اورګاډی ولګېده. دلته څه روان دي؟ باریبان مه تښته، باریبان ودرېږه. دا چیرته ورک شو؟ یاوز وه ته چېرته لاړې زمريه؟ یوز یو په دوه او څلوېښتمې برخې کې یم. باریبان په اورګاډي کې وتښتېد، د هغې پسې یم. زهرا پام کوه چې درنه ونه تښتي، پام کوه چې درنه ونه تښتي. باریبان ته چیرته یې؟ باریبان ته چیرته یې؟ زه یم شاهین. باریبان باریبان Karşı dağdan kuş geliyor, mavzer sesi hoş geliyor. Bölük bölük giden asker geri dönmüş boş geliyor. Yazık oldu genç yaşına. Mehmet'im aslan Mehmet'im, Mehmet'im civan Mehmet'im, dağlarda ceylan Mehmet'im, av demir Polat Mehmet'im. Ay. Mehmet'im aslan Mehmet'im, Mehmet'im civan Mehmet'im, dağlarda ceylan Mehmet'im, av demir Polat Mehmet'im. شاهینه زمريه یو څه ووایه. زمريه څه خبره ده؟ شاهینه زمريه داسې ما سره مه کوه. شاهینه یو څه ووایه. خدایا شاهینه زر کوه. زمريه یو څه ووایه. ته چیرته یې زمريه؟ شاهینه زمريه شاهینه 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 زمريه خبره وکړه شاهینه لوبه داسې نشي کېدای شاهینه زر کوه پاڅېږه شاهینه 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 زر کوه پاڅېږه زمريه ګوره زه یم جلیل ډلګی مشر جلیل زر کوه پاڅېږه
قمندان صاحب څه وکړل ووایه سمه ده زمری زه تا ته هر څه وایم شاهینه آفرین زر کوه زر کوه زر کوه پاڅېږه زر کوه شاهینه واخله دا وسله شاهینه شاهینه قمندان صاحب ختم شو حمله ټیم ووایه عسکره تر څو چې زه نه یم مړ شوی ته نشې مړ کېدلی دې ته اجازه نه ورکوم عسکره زه تا ته امر کوم ته باید مړ نه شې پوه شوې زمريه شاهینه له ما سره خبرې وکړه زمريه څه خبره ده شاهینه یو څه ووایه زر کوه زمريه خپل ځای راته وښیه زر کوه زمريه یو څه ووایه ته چېرته یې زمريه شاهینه زمريه شاهینه وروره موږ یوه مړۍ ډوډۍ یو خړپ اوبه شپه ورځ شاهینه درد او غم مو سره ویشلی دی زمريه داسې نشي کېدلی زمريه شاهینه زر کوه زمريه پاڅېږه زر کوه شاهینه 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 ته کمانډو یې ته زمری یې ته د غرونو شاهین یې شاهینه شاهینه پاڅېږه ستا د غرونو شاهین یې وویشتو قمندان صاحب حق مو راته وبخئ د فاطمې زوی ته وایي چې شاهین وویلې نه 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 ته نشې مړ کېدلی شاهینه دې ته اجازه نه ورکوم زر کوه شاهینه خیر کې خدایا خیر کې خدایا شاهینه زمری غږ دې وباسه شاهینه غږ دې وباسه ای وروره ای وروره دوی چیرته او د چرګانو ساتل چیرته وروره هغه یو ځل هم یو سم چرګونه ساته تا هغه چرګونه لیدو بې شرفه هغه خو هېڅ چرګ نه و هېڅ جنګ یې نه شو کولی بې عقل و هغه څوک څه کوي غلی شه بې شرفه غلی شه صبر وکړه زه دا خبرې چاته کوم ته چرګې که هر څه یې د سړي غوندې غوږ ونیسه ته ولې په خبره نه پوهېږې بعد له دې به مې د سړي غوندې خبره اورې راشه دلته راشه توبه توبه صبر وکړه وګوره بې شرفه موږ څومره ښه روان یو زه تا ته یو سندره ووایم د چرګانو یارانه سړی له ژوند تباه کوي غمونه یې بې شمېره وي ځواني خرابوي ودرېږه 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 شیاره خیرات خو به یې قمندانه څه خبره ده زر کوه شیاره هله زر کوه شیاره زر کوه ته خو ښې قمندانه راغلم زر کوه شیاره له ما سره راشه سمه زر ده کوه قمندانه ته هېڅ اندېښنه مه کوه ستا غوندې سړي سره مرسته کول زما لپاره ویاړ دی قمندانه اوس ووایه چې زه څه وکړمه مخکې شه قمندانه دا راغلم دا راغلم دا راغلم ته هېڅ اندېښنه مه کوه اله اله څه شوي دي اله وای 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 وروره ارضي کې مصیبتونه ماته پیدا کېږي چې کار بند شي نو بیا ماته غږ کوي شیاره شیاره مرسته وکړه شیاره مرسته وکړه سمه ده قمندانه سمه ده دا د نیسمئ سمه ده زمریه ته هېڅ اندېښنه مه کوه ښه کېږي ما ته وګوره شیاره اوس نو دا زمری تا ته او تا په خدای سپارمه عسکر مې تا سره امانت دی سمه ده قمندانه د جیټ غوندې به روغتون ته لاړ شي سمه ده سمه ده قمندانه زر کوه اوس نو مخکې شه زر کوه زر کوه زر کوه سمه ده قمندانه زر کوه که هغه مړ شو نو ته هم مړ کېږي سمه ده قمندانه ته اندېښنه مه کوه پوه شوم زه دې نه یم لیدلی او ټپي دې له لارې نه پورته کړی پوه شوم قمندانه پوه شوم اوس نو د خدای په امان زر کوه مه ودرېږه زر کوه
شاهینه زماره شاهینه شاهینه زماره خبرې وکړه شاهینه قماندانه دا څه دي که اوس د عسکر مړ شي تاوان یې په ما راځي وروره په دې غرونو کې دې پرته له ما بل څوک پیدا نه که وش عسکر باید مړ نه شي وش خدایه دا څه مصیبت دې په ما راوسته ودرېږه موټر ودروه چیرته روانه شي یاره وروره لږه بیړه لرم په کلي کې کار لرم زم ماته وګورئ یو چکر کلي ته راشئ چې 4-5 چرګان درکم خېټه به مو مړه شي راځو زه ته حرکت وکړه لاړم د خدای په امان ودرېږه بې شرفه ودرېږه موټر ودروه څه خبره ده څنګه چغې وهې لکه چرګ چې چا وهلی وي او له کوره شړلی وي په موټر کې د عسکر مړی دی پوهېږم ته ولې ورخطا شوې فواد قمندان نه پېژنې دا هغه وژلی دی ما ته یې ویل سرتېریه دا مړی وې سوده ولسوالۍ امنیت ته یې وسپاره دا په رښتیا مړی دی هو وروره قمندان ته زنګ ووهه زما لاره مه نیسه وروره ګوره ته نه پوهېږې څوک چې د فواد قمندان امر نه مني وژني یې پوه شوې ګوره وروره سلام عله به زه هم په مصیبت اخته شم زر کوه زنګ ووهه زه لاړ شه چې یاره ځه لاړم د خدای په امان زه له هغه اعصاب خرابې جلي نه ډارېږم که نه نو د عسکر مې هغو ته سپاره خو که زه له هغه اعصاب خرابې سره غلط کار وکړم نو هغه اعصاب خرابې نه دی اتله له دې موټر سره به ما په هوا کې والوزوي ما ته غوږ ونیسئ بې شرفانو تاسې ټولو ته یې یو واکسین کوم سمه ده دا ستا حال څه ډول دی ډلګۍ مشره عسکر هر ځای کې دي قمندانه لکه چې له اورګاډي نه خبر شوي دي ځان مې په سختۍ وژغوره دا څه چې وایي ډېر ښه به و زموږ حالات خراب دی مزایلونه په غره کې لګېدلي دي اورګاډي ته یې زیان نه دی رسېدلی له خدای نه شکر کوم داسې څنګه کېدلی شي څنګه قمندان زموږ کار برباد که خو ته اندېښنه مه کوه په ډېر لږ وخت کې به پرې مصیبت راشي دا خبره اوس پرېږده راځئ چې ځو ډاکټره امر کې هم خپل کار خلاص که بیا راشه سمه ده قاتلانو زما ورور عسکر دی تاسې پیدا کوي د دې کار بدل در نه اخلي ستا ورور د خپل دولت وژغوري کوچنیه ټول ووژنه ډاکټره امر پر ځای کې قمندان صاحب دوی دا ځوانان وژني ته هم مخکې شه بې شرفې پام دې ونیسه روژه زیلانه یوازې نه ده ځان را باندې مه وژنه خوشکه ته نور ختم یې ته یو مچ هم نشې وژلی بدبختي که په زیلان څه وشول والله تاسې ټول وژنم نور هغه ورځې تېرې شوي دي بارانه ته دې ځان وژغوره دې حال ته دې وګوره د زیلان له امله ته څه حالت ته ورسېدې ستاسو د دواړو پایله مرګ دی مخکې شه زه تا سره د دې حسابي کوم صبر وکړه زه باید یو کار وکړم نبض نشته باید بیړه وکړو اغلې نرسې ارامه اوسئ دا عسکر زما ورور دی څنګه ارامه یوه شمه شېبه موږ تاسو نه اظهارات اخلو یوه دقیقه د څه شي اظهارات ما هغه د ثواب لپاره دلته راوړ هغه عسکر نه دی د لارې څنګ ته داسې د مړو غوندې پروت و د څه اظهارات د څه پلټنې وروره موږ خو د انسانیت له مخې دا کار مې وکړ ورورجانه اوهو په دې کار کې نو څه خبره ده همداسې امر شوی دی ماما سمه ده پوه شوم ما خو هغه موټر بې ځایه درولی وروره زه ځم هغه لرې کوم سمه ده شرم دی موږ خو د خپل دولت قوانینو ته درناوی لرو زه زر بېرته راځم سمه ده زه راځم
توبه توبه د لیونی ته ګوره زه خپل کار دی کوه د څه شي اظهارات زما پر ځای خپل اظهارات ولیکه زه به بیا راشم لاسلیک بیکم لاړم د خدای په امان وی شاهین خو لږ مخکې زما څنګ کې و په یوه شیبه کې پرې مصیبت راغی هغه به چېرته تللی وي قومندان صاحب یوزی او کناک قومندان صاحب ځواب راکوي دوا ورکه کناک شاهین مو پیدا کړ یوزی او د یو ټپي په صفت روغتون ته راوړل شوی د مخابرې له لارې مو خبر ترلاسه کړ د ولسوالۍ په روغتون کې دی او حالت یې ډېر خراب دی زما شاهینه نبض ډېر کمزوری شوی دی زه رحمت استاد ته خبر ورکئ مرمۍ زړه ته نږدې لګېدلې ده اغلې نرسې وینې ته اړتیا پیدا کېږي بیړه وکئ بیړه وکئ دا هلک باید د خدای په مرستې موږ وژغورو هغه ډلګی مشر چیرته دی کله پیدا شي کله ورک شي زه په دې کار بیخي شکي شوی یم درانو ښاغلو کمقلانو زه غواړم چې تاسو ته ځان در وپېژنم دا مې تومانچه ده غواړم چې دا هم در وپېژنم دا هم زهر دی که ستاسې منځ کې چا د تښتېدو نه هڅه وکړه زه مجبور یم چې هغه په دې تومانچې سره په درد او سختۍ سره ووژنم خو څوک چې ونه تښتېدل هغه په دې درملو سره یعنې په بشپړ ډول زهرو سره پراته له درد او سختۍ سره یې وژنم یعنې دلته دیموکراسي ده یعنې تاسې ازاد یئ زه خو پراته له درد څخه وژل غوره ګڼم یعنې زه خو هسې نه مړ کېږم نو ولې درد او سختۍ ووینم همداسې نه ده همدارنګه دا مه هېروئ چې ستاسې د دندې یوه برخه د طب علم نه اغېزمن کېدل دي او والله چې ټوله نړۍ به ستاسې احسانمنده وي ډاکټره ته غواړې چې په لاس کې د کوم زهر دی د هغې په خوړلو ووژل شي یا که غواړې د فواد قومندان لخوا ووژل شي ډاکټره دا ته څه وایې اعصاب خراب یې یعنې له ما سره کار مه لره موږ دلته په ګډه سره د طب علم نه ځان اغېزمن کوو وګوره ما خپل د طب د علم ازمایښت ته یوازې پرېږده دا ځوانان باید کور ته لاړ شي ډاکټره که نه نو قومندان ته وایم چې ته د ډېژوار جاسوس یې پوه شوې او که نه ګوره ډلګی مشره ما تر اوسه پورې ستا غوندې چالاکه سړی نه و لیدلی هغه ډلګی مشره یو بل سړی لکه تا غوندې چالاکه دی هغه شیار هوښیار ښیم او موږ له هغه سره یو چل وکړه هغه ما ته داسې درمل مرمل راوړل یو څه یې راوړل نه پوهېږم چې څنګه چل شو هغه سړي ما ته د درملو پر ځای یو چرګ راوړه یعنې زه د چالاکۍ په اړه وایم یو ته او یا هم هغه شیار به هر حال زه اوس قانع شوم ډلګی مشه ته څه کوې ها زه تا ټوټې ټوټې کوم هره ټوټه دې د طب یو پوهنځي ته لیږم د څېړنې لپاره والله چې د طب لپاره زه خپل ځان قربانوم ډلګی مشه خو د اوس لپاره زه همداسې یوه برخه ښه یم زر کوئ ځوانانو بیړه وکئ هر څوک د خپل کور ته لاړ شي خدای دې له تا نه راضي شي جلیل وروره دلته چې څه شوي دي هغه باید زموږ منځ کې پاتې شي د یوې مودې لپاره پټ شه سمه ده ځانو ته هم مخکې شه د موږکانو ډاکټره پرېږده ډلګی مشره پرېږده ته باید د طب علم ته لږ درناوی ولرې وای دا څه دی دا څه دی پرېږده د موږکانو ډاکټره کار ورسره مه لره په دې فاني نړۍ کې هغه زما تر ټولو ارزښتناک شی دی دا دی موټر
د جلې غوندې ښایسته موټر دی بیا یې نشي پیدا کولی په غرونو په تاپو په هر ځای خېجولی شي ماشاءالله ماشاءالله ته یو ځل دې خواته راشه ګرانه جوړ راغلو ته څومره ناز کوې داسې ښکارې لکه جلۍ چې اخلې ما کوه ګرانه ته موټر اخلې موټر نقد کار کوم پیسې درکوم پیسې نقدې پیسې ګوره هغه ښکلې لارۍ نه ده هغه دې هم ستا شي ډېر ښکلی رنګ لري 5 ګیره لري وروره واخله نور څه غواړې وروره واخله لس چرګان هم درکوم ښاغلی شیاره تا چېرته لیدلي دي چې خلک ملي بوس په چرګانو بدل کړي لږ صبر وکړه یو ځل دې خوا راشه زما خبره واوره ستا قسمت ښه شوی خو ته خبر نه یې ګوره هغه عادي چرګان نه دي هغه چرګان ډېر ځانګړي چرګان دي هغه ټول چرګان د شیار د اکاډمۍ څخه فارغ شوي دي ټول له مخې اتلان دي سیالۍ کوي پیسې ګټي وروره هو زر کوه سړیه زه په دې راکړه او ورکړه هېڅ نه پوهېږم په هر حال ښاغلی شیاره سمه ده راځه چې یو ځل دفتر ته لاړ شو پیسې به درکم چای به وڅکو اوهو آها زما د پلار انځورونه په دې البم کې دي جالي امور جاني جالي تخيلوا ري امور جاني په غږ کې درد کوي خدای زه اوس څه وکړم ځه کوه لورې راځه روغتون ته ځو انشاءالله چې څوک به مو ونه ګوري والله چې هغه ډېر لانجمن سړی و زه خو یې بیخي ستړی کړم والله چې زما لس چرګان هم لاړل که ور یې نه کړم څه به وشي ورته به ووایم چې ټول مردار شول هسې نه هم همداسې وشول آفت راغی څوک چې لانجې کوي لانجې به ویني والله دا هغه ښوونکې مېرمن نه ده هو همغه ده او خدایه په څنګ کې خیر کې خدایه توبه مې ده خدایه توبه شیاره سترګې دې خلاصې که او هر څه ثبت که دا خو د ډلګي مشر هغه مړه شوې لور ده داسې خو به نه وي چې زه په دې رڼا ورځې باندې خوب وینم ناواله خوب نه وینم والله چې هغه زما د چرګانو غوندې ژوندی وه شیاره ګوره شیاره نیم عقل دې درلوده هغه هم غوی واخیست همداسې نه ده دې لعنتي کار ته وګوره صبر وکړه په هر حال داسې ډول یو کار دی قمندان صاحب زما شاهین زما ورور ولګېده دننه د کوما په حالت کې دی دا ولې نه خلاصېږي شاهینه زما وروره ته څنګه داسې ولګېدې قمندان صاحب کاشکې چې زه هم له تاسو سره تللی وای ما ته وګوره له تا سره ځان نشم بوختولی په خپل ځای دې ارام ودرېږه یوازې دعا وکړه د اوس لپاره شاهینه موږ یوازې دعا ته اړتیا لرو په خبره پوه شوې دعا دا چې دعا څومره پیښو ته بدلون ورکولی شي څوک پرې نه پوهېږي زما په خبره پوه شوې یوازې دعا وکړه یوازې دعا قمندان صاحب زما له لاسه داسې وشول ما باید هغه یوازې نه وای پرېښی
ته چیرته بیډل گئی مشره؟ په مونږ پرله پسې بدبختۍ راغلې قومندانه. وسایل رانه په کان کې پاتې شوي ول. بیرته وګرځېدلم، هغه مې راواخیستل. تاسو وکړل ډاکټره؟ هغه ځای دې پاک که؟ هغه قومندانه ډلګي مشر پاک کان مې له ځوانانو سره یو ځای پاک که. له ځانه شاته باید ثبوت پرې نږدو. سمه ده، ښه دې وکړل ډلګی مشره. وخت نشته، راځه وګورو چې ته باید د موخې نښې چیرته کېږدې. توبه توبه دته ګوره. دا څه دي ها؟ د دې لعنتي باغ ته وګوره. هې بې شرفه ته دلته څه کوې؟ دلته راغلی چې ماته مصیبت پیدا کړي؟ اعصاب مې مه خرابوه شیاره. ډلګي مشر زه برباد کړم، تباه یې کړم. نو له مانه څه غواړې؟ الله الله، د یوې مودې لپاره له دې ځایه ځم، کنه سازمان به ما اعدام کړي. تا ته د خپل امانت اخیستلو لپاره په تمه وم. څه امانت ښیې؟ وشو بې شرفه له ما سره پیسې څه کوي؟ ته هېڅ شرم نه لرې سړیه. ما سره پیسې په یوې شیبه کې وي او په بله شیبه کې نه وي. زه سوداګر یم سړیه، د یو لوی کاروبار سړی. پیسې ځان سره نه ګرځوم، سمدلاسه یې په کار اچوم، چرګان پې اخلم. همدارنګه ته خو پوهېږې چې څه کاروبار کوم. تا به ما ته 2-3 میاشتې مخکې ویلي وای، ما به درته اوس پیسې تیارې کړې وای. ها هغه مې لیبوس ګورې، هغه مې هم نه یې واخیسته. پیسې میسې را سره نشته. ګوره داسې چې دی نو سمه ده، ملي بوس دې ماته راکړه شیاره. وشو یو بل هم درته وانخلم. زه ورک شه، زما له څنګ نه ورک شه. زه خپله کاروبار لرم، ځم چې ځان ته چر خوښ کړم. زه ټوکې نه کوم شیاره، درته وایم چې ډلګي مشر زه تباه کړم. ته نه پوهېږې سازمان ما اعداموي او زه باید وتښتم. که پیسې در سره نشته ملي بوس دې اخلم. واخله ورک شه. الله الله، ته لیونی څه شی یې؟ ستا حسابي له ډلګي مشر سره ده. ځه لاړ شه، هغه سره حسابي وکړه. ډلګی مشر البته چې د هغه وارم را رسیږي. ګوره سړیه ګوره، هوښیار اوسه وروره، وار د ډلګي مشر دی. سړیه زه تا ته داسې یو معلومات درکم چې له پیسو نه، له هغه ملي بوس نه ډېر ارزښت ولري. د هغه ډلګي مشر د وژلو امر دی. ته راځه، کېنه 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 کېنه. لږ صبر وکړه، ګوره هر څه چې وایي رښتیا به وایي، که نه نو دا فرصت به له لاسه ورکړې. ډلګي مشر له سازمان سره داسې یوه لوبه کړې ده چې د هغه ډلګي مشر لور نه وه. هغه ژوندی ده، ژوندی ده، په خپلو سترګو مې ولیده. داسې څنګه کېدلی شي؟ د ډلګي مشر لور هغه قاضي ووژله، ډلګي مشر هم هغه قاضي ووژه. په دې خبره هر څوک پوهېږي. پوهېږي خو خبره هغسې نه ده. د لور لپاره مې ټوله نړۍ سوځوم. که دا رښتیا وي نو د ډلګي مشر اجل را رسېدلی دی. ته ټوکې کوې قومندانه؟ یعنې مونږ کلیسا وولو؟ هو همداسې د کلیسا ولو، خو دا ځل باید د اورګاډي غوندې ونه شي. مونږ ولې کلیسا ولو قومندانه؟
داسې ګډې وړې خبرې مه کوه. د اورګاډي کسان په کلیسا کې راټولېږي. 3 ورځې خپل دیني مراسم سرته رسوي. اورګاډي کې ونشو کلیسا کې وژنو. هو د اورګاډي پر ځای کلیسا. زما په اند کومه ستونزه نشته. بسنه کوي چې دولت ته زیان ورسیږي. قومندانه موږ د یو عبادت خونې په اړه خبرې کوو. په کلیسا برید مذهبي جګړې رامنځته کوي. هو هغه هم ډېر ګوښونکي. د مذهبونو ترمنځ جګړه رامنځته کیږي؟ نه ولا چې ته خو ډېره هوښیاره یې زیلان. په دې اړه نور څه ویل لرې؟ ته احمقه یې. هسې نمزه همداسې غواړم مسلمانان او عیسویان د یو بل سره وجنګېږي. ها داسې چې دا نو دولت ته ډېر زیان رسیږي. همداسې ده. دولت به د دې حسابې نشي ورکولی. بې شرفانو خاینانو. په کلیسا کې باید د موخې نښې ولګېږي. زیلان ځان سره واخله او کار خلاص که. که دا ظلمو د اورګاډي غوندې چال وکړه نو هغه مزایلونه به ستاسې په سر ولګېږي. په دې خبره ښه ځان پوه کوئ. راځه داسې د بت غوندې مه درېږه، مخکې شه. دا دی راورسېدو. ګوره بادو د ډلګي مشر مېرمنه په هغه کور کې اوسېږي. هلته سمه ده. داسې چې دا نو په تمه کېږو. څه ته څه وایې کمقله بادو؟ ما درته لاره وښودله. نور نو ستا کار دی، زه کار نه لرم. همدارنګه زه خپله ډېر کار لرم وروره. نن د چرګانو سیالۍ ده. ګوره زه او چرګ مې هلته مېلمانه یو. د عزت مسله ده. زر کوه ځانو. ته څه ته ګورې؟ ما خو دلته راورسولې، نور هم دلته په تمه شه. شرفا ځه ځه. والله چې د شیار خبره رښتیا ده. د ډلګۍ مشر لور نه ده مړه شوې. دا دی اوس مې تباه کړی ډلګۍ مشره. له ما سره دی چې څه وکړل د هغه بدل درنه اخلم. هله لورې. مورې لورې مورې ما مشغوله. امور جانې ما مشغوله. لورې خدایا دا د سازمان سړی و. هغه زه جلیل ته هم بولې ومه. که سازمان په دې خبر شي چې جلانه دمړه شوې نه د جلیل پلان به په ډاګه شي. خدایا جلیله په کلیسا کې د خلکو پام ځان ته وانړوئ. پام کوئ. وخت مه ضایع کوه زیلان. داسې نه چې دا کار هم د اورګاډي غوندې شي قومندانه. بیا هغه قومندان ته خبرونه رسیږي. زه دوی داسې نه پرېږدم. روژده ته هم لاړه شه او هغوی وڅاره. امرم پر ځای کېږي. د کلیسا کار زما وروستی فرصت دی. روژده په دې کار کې زه په تا ډاډه یم. که هغوی کې د کومه تېروتنه ولیده نو ویې وله. په لیوالتیا سره کومه قومندانه. راځئ 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 ودرېږه. سمه ده. خورې ته یې هم راکه. سمه ده سمه ده. ته هم پیسې راوباسه. راکه. زر کوه. سمه ده. پورته شئ پورته شئ. ای خورې ته اوس بیا شله کېږي. یا الله یا خدایا. یعنې دا موټر خو په هوا نه ځي که نه؟ دا موټر تیل خوري خورې. ته خبره یې او که نه دا 1 لیټر تیل په څو دی ها؟ ښاغلی شیره ته خو ویلې چې زه د ثواب لپاره وړم. یا الله یا خدایا ما خو داسې نه دي ویلي چې هر څوک راشي زه به یې مفته وړم. توبه زه ځان ته کورنۍ لرم، مصرف لرم، بچیان لرم. ته مه خفه کېږه خورې. پیسې دې راکړه. هله زر کوه خورې زر کوه. ځئ پورته شئ. پورته شه لورې پورته شه پورته شه. هله پورته شه. اسمین
لوري دلته کسان کم دي 1 2 3 4 5 6 و اته نه او صبر وکړه ښوونکي ته څه کوې په کراره ښوونکي کومه بده پیښه شوې زه باید زر تر زره جلیل پیدا کړم ښاغلی شیاره ما زر غره ته بوځه سمه ده ښوونکي بیا هم دی خو دا ماشومان وګوره زه د قرآن مدرسې ته بیایم یعنې دا کار مهمه دی زه د ثواب لپاره دوی مدرسې ته بیایم بیا د هغه نه وروسته ته غره ته بیایم خو هغه غر ډېر لرې دی دا موټر تیل مصرفوي یعنې دا وایم چې په ما باندې ډېر مصرف راځي سمه ده ښاغلی شیاره سمه ده پوه شومه هر څه چې ته وایې سمه ده ته هم دومره وکړه چې ما جلیل ته ورسوه سمه ده راځه ته هېڅ اندېښنه مه کوه اوس دې بیایم اسمین لورې ته څه ته ګورې هلته وګوره څو تنه ماشومان دي تر اوسه 10 کسان نه دي پوره شوي باید 20 کسان پوره شي هله زر کوه هلته وګوره جلیل وروره د کلیسا ویشتل ګناه لري خوشي مې که اچار مه وهه جلی زه له تا سره کار نه لرم زما کار ستا له پلار سره دی ته مړ شوې ډلګی مشره مخکشه جلی مخکشه ډېره مه ژاړه زر کوئ بچیانو بیړه وکئ زر کوئ تاسو چیرته وئ زر کوئ پورته شئ زر کوه ښاغلی شیاره زر کوه بیړه وکړه سمه ده اغلې ښوونکي سمه ده د خدای لپاره لږ صبر وکړه زو ته خو پخپله ښوونکي ماشومان ته سبق ورښیي صبر وکړه داسې مه کوه پیسې راکئ ماشومانو پیسې راکئ دا پاتې پیسې دې واخله خورې زه تا څنګه پوه کړم لږ مخکې همداسې یو کس راغلی و یا پیسې راکړه یا د لور واخله لاړه شه الله پرې مېږده نو دا ماشومان د قرآن مدرسې ته ځي راکړه پیسې راکړه ته هله ځانه په مخه دې خشه هلته مه ګوره ښځې راځه سمه ده خورجانې راځم ښوونکي راځم والله چې همدا اوس خلاص شوم جلیله وروره بس دی لیلا باور وکړه چې په تنګ شوی یم ماته په دې اړه نور څه مه وایه ګوره زه د دندې سړی یم که دنده مې دا وي چې زه د خپل پلار کور وولم نو هغه هم ولم نور نو په دې پوهه شه زه نه پوهېدم چې ته دومره غلط انسان یې راځه ماته وګوره اسمین دلته راشه ماته وګوره له ماشومان نه سمه ساتنه کوه ښي لوري ته کیڼ لوري ته هرې خوا ته پام کوه سمه ده زر کوه ښاغلی شیاره سمه ده راغلم سمه ده صبر وکړه اغلې ښوونکي نه وینې چې ماشومان ښکته کوم ته وګوره زه د ثواب لپاره تا سره مرسته کوم ولا چې بیخي دې به تنګ کړم راځئ هله زر کوئ راځئ پام کوئ راځئ دننه لاړ شئ زر کوئ هجران ته لږ لرې لاړه شه لیلا څه خبره ده پوښتنه مه کوه لیلا څه چې وایم هغه وکړه ته دلته څه کوې هجران ژاله یې وتښتوله جلیله چا وتښتوله هغه سړی نه و چې زه یې کمپ ته راوستې ومه هغه وتښتوله بادوخې هغه خو مړ شوی دی ژوندی دی زما لور یې وتښتوله هغوی زما له لور نه څه غواړي بې شرف رزیل ښکاره ده چې هغوی څه غواړي جاله سازمان ته بیایي او زما اصلیت هغوی ته ښکاره کوي او سازمان ته وایي چې جلیل در سره لوبه کوي له بده مرغه هغه هم په دې وخت کې ځئ لاړ شئ په خیر لاړ شئ ځئ دننه شئ هله لاړ شئ ته کم ته وګرځه دلته چاته ځان مه ښکاره کوه څه شوي دي جلیله وروره ها سمه ده اغلې ښوونکي راځه اوس موټر ته پورته شه دا واخله ښاغلی شیاره د تیلو پیسې دي
غره ته د تللو لپاره اړتیا پیدا نه شوه. یوه دقه الله الله اغلی ښوونکي لږ صبر وکړه. الله الله دا اوس څه دي؟ دا خو لږې دي، دا روپۍ بسنه نه کوي. اخورې اخورجانې اخورجانې الله مورې ولا چې دا خو لیلا ده. څه خبره ده ها؟ دا ځای بیخي په یوې تفریګه بدل شوی دی. زرکوا صاحب خرابیا زرکوا تا تبا کوي. ډاکټره جواب راکا. د موږکانو ډاکټره جواب راکا. بیا څه خبره ده؟ دا څه دي؟ ډاکټره درته وایم جواب راکا. او الله چې بیخي له پښو وغورځېدم. زه د لوی فاکولټې نه فارغ شوی سړی یم. د علم لپاره مې ټول عمر مصرف کړی. دلته د انسانانو د وژلو لپاره زر ډوله کړنلارې کاروم. زما دې حال ته وګوره. ډاکټره 2 ثانیې وخت لري، جواب راکا. څه خبره ده بېشرفه؟ څه خبره ده؟ اشاره یې دې ویستلی دی چې داسې چغې وهې. غوږ شه، دا مرداره ژبه دې پرې کوم. همدا اوس د کم لاندې برخې ته ښکته شه. څه خبره ده ها؟ څه چې وایم هغه وکړه. دا بېشرف خو بیخي لیونی دی. والله چې دا له ما نه بدتر دی. دا چې زه لیوني سره ځان لیونی کوم نو زه به خامخا لیونی شم. ها غږ مې راځي ډلګۍ مشه. غوږ شه د موږکانو ډاکټره، بادو ژوندی دی، روغ رمټ ګرځي، اوس هم کم ته در روان دی. وګوره چې هغه فواد قومندان ته څه ویل غواړي. ګوره ډلګۍ مشه، زه تا ته یو څه وایم. ته په ما ملنډې وهې، ته په ما څه کوې؟ ته له ما نه څه غواړې؟ والله چې بس دی نور بس دی. باره مې پرېږده چې زه دلته د تم له علم څخه ګټه واخلم. غوږونه دې خلاص کا او ما ته ښه غوږ شه. بادو سره څنګ کې یو کوچنۍ جلۍ ده. بادو هغه کم ته دننه نه کی. زه به په خبره پوه شوې. جلۍ باید له لاسه واخلې. ډلګۍ مشه ګوره اوس هغه جلۍ در سره وساته. سړی خو وایي چې خدای په امان ښه ورځ ولرې. سړی مشي او څه خو وایي. اوف بادو راځه چې یو پېچکاره یې تا ته هم وکړم. دوی به چېرته وي؟ دا زیلان او خورې نه ده. ته د قرآن تلاوت کول زده کوې؟ هو خورجانې، ښوونځی اوس رخصت دی. آفرین دې په تا خورجانې، ته ډېر ښه کار کوې. ها ګوره ته چاته وایې؟ هغې ته مو وایه لیلا مېرمنې، ما ته ووایه ما ته. ګوره دا دومره ماشومان دلته څوک راولي؟ زه غواړم چې د دې هېواد بچیان نیکماله وروزل شي. په دې کار کې هرومرو ستا ګټه ده کاکا. ماشومان نه د موټر کرا اخلي خورجانې. دې ډوډۍ خورې ته وګوره. په دې نړۍ کې چا سره نیکي کول میکي کول په درد نه خوري. افسوس دی په تاسو، افسوس دی په تاسو. زه یو ښه سړی، زما غوندې سړی په دې ټوله نړۍ کې نشته. په هر حال زه اوس ځم، له کلي نه یو 2 ماشومان نور هم راولم. لاړم د خدای په امان. ته هم لاړه شه چې در باندې ناوخته نه شي. زه هم کم ته ځمه. سمه ده؟ سمه ده. زه بېشرفې، زه به له تا سره ګورم زیلان. بس که نو بس که، آرام اوسه راورسېدو. کلیواله بادو دلته راشه، دلته راشه. خوشي مې که. څه خبره ده؟ ټاپ دې څنګه شو؟ درد کوي؟ دا خبره پرېږده ډاکټره، د خبرو وخت نه لرم. قومندان باید دا جلۍ وګوري. ټاپ مې هم ښه دی. ښه ماشاءالله ښه. ته ډېر زر ښه شوې. ته ډېر قوي انسان یې. ته نشه دې واړوه. ښه ماشاءالله. ته هم داسې ودرېږه. یوه شېبه بېشرفه ته زه موږ هغوی دا نړۍ هم داسې ده سرتېریه. هېڅوک باید جدي عمل ونه کړي. بېشرفه تا په ما څه وکړل؟ زه ورک شه بېشرفه. ته وایې زه مخکې شه ګرانې مخکې شه.
ما ډارېږه جلۍ کومه خبره نشته. په دې معنا چې ته د ډلګي مشر مړه شوې لورې دې ډلګي مشر څه ډول لوبه پیل کړې ده. ته راځه مخکې شه جلۍ. ډاکټره هر کار کې لاس وهنه مه کوه ډاکټره. زه ته ما پېژنې. ژالې لورې مه ډارېږه. ځای لاړ شلې دی ځای نه. والله چې مې ما ډېر تاثیر وکړ سترګونه مې هوکې راغلی. اوس به لاړ شم واده به وکړو یا ملا ځینې ماشومان به راوړم ټول به په غېږ کې ونیسم. د خدای لپاره لاړ شئ خیر دی لاړ شئ. د دې موضوع په اړه باید هیڅوک هم خبر نشي. سمه ده. په هر حال سمه ده ما څه نه دي لیدلي ځای لاړ شئ. ته څه کوې سخوندره څه کوې؟ لکه چې ته مړ شو ها قماندان دې خواته روان دی. دلته څه کوې ډاکټره؟ احسن ده همداسې قماندانه همداسې زه غواړم چې یو نوی درمل کشف کړم. اما سره درمل بیخي خلاص شول. غواړم چې ځان ته لږ نوي درمل مرمل پیدا کړم چې دلته څوک ناروغان کېږي ټپیان کېږي د ټولو درملنه وکړم. قماندانه زه یم روژده. څه خبره ده؟ د کلیسا مخې ته یو د قرآن کریم مدرسه ده قماندانه. خلک ډله ډله هلته ورځي. دا ساپلاټې دي دوی په کومه زمانه کې ژوند کوي؟ په هر حال هغه کسان چې مدرسې ته راځي زموږ کار خراب نه کړي. قماندانه ګوره له دې مدرسې نه خلک ډېره ناوړه ګټه اخلي. د دې مدرسې له امله خلک غره ته نه راځي. اړتیا ده چې کلیوال له دې مدرسې څخه خلاص شي کنه ټول خلک به زموږ پر ضد راپاڅېږي. آفرین روژده ښه فکر دې کړی. له دین نه له ایمان نه له قرآن نه باید اړیکې پرې شي. دا مدرسه هم د مزایلینو حق لري. ته رښتیا وایې. په هر حال زه له سازمان سره خبرې کوم کوم څه ته چې اړتیا وي هغه سرته رسېږي. سمه ده. زرکوه ډلګی مشره. ته ځان هوښیاره ګڼې ها؟ بې شرفانو له خدای نه وډار شئ. څوک د قرآن مدرسه ولي؟ د قرآن د مدرسې خلک موږ ولې بې شرفې خپلې دعوې ته د رسېدلو په لاره کې ماته تر ټولو لوی خنډ هغه دی. له خدای نه وډار شئ. هلته ماشومان دي. هلته زما خور ده. غلی شه وګوره د سزا په صفت دا چې زه ستا د خور نه څه جوړومه بیا به یې وګورې. ننداره به یې وکړې. بادو اخوان اخیستلو ته وګوره اخوان اخیستلو ته وګوره. پاڅېږه که خوب دې وکړه. زه چېرته یم ډاکټره؟ جلۍ چېرته ده؟ د څه شي جلۍ؟ د ډلګي مشر لور. توبه دا خپل عقل الله سفر کړی دی بادو. لومړی دې له لیلا سره کام راولیده اوس وایي چې د ډلګي مشر لور مې ولیده. هغه جلۍ مړه شوې ده. ما ته وګوره الله که چې تا له مانه په پټه کوم کار پیل کړی دی ها بادو او الله چې تا په هوا کې د وریځو په سر کې چکر واخه. ما خپل هغه جلۍ وتښتوله. هغه ژوندۍ ده. افسوس دی پتا افسوس. تا خو سازمان ته ډېر خدمت وکړ. زه درته یو څه وایم هغوی تا اوس کار ته پورته کړي. هایټ زه لاړ شه. زرکه پاڅېږه ځه ورک شه بې شرفه ورک شه. ته نه شرمېږې بهتر بیا خلا پاڅه دې در باندې ماتوم.
لورې لورې مور جانې زما ګرانې لورې زر کوه هجران په دې ځای کې مو پاتې کېږه زر لاړ شي دا کار څه وخت خلاصېږي جلیله پای ته رسېدلی یم هجران انشاءالله ډېر زر به خلاص شي زر کوه مو پاتې کېږي زر لاړ شي دلګی مشره دویم فواد قماندان تا ته یو بل کار هم پیدا شو ډېر به دې خوښ شي اورم قماندانه له کلیسا سره یو ځای د قرآن کریم مدرسه دغه هم په نښه که هغوی سره هم لږه نیکي کوو سمه ده قماندانه تاسو سم وایئ حالت یې څنګه دی ښاغلی ډاکټره کله چې دلته راورسېده ډېره وینه یې ضایع کړې وه خو هوش نه و څه مو چې د وسه پوراول هغه مو وکړل ډېر سخت عملیات و خو شکر دی چې ګولۍ مو وویستله ناروغ مو ښه دی تازه په هوش راغلی خدای دې ورته شفا ورکړي خدای ساتلی دی 2 ګولۍ ویشتل شوی و خو بیا هم د وینې هغه اساسي رګونو ته یې زیان نه و رسېدلی ژوندی دی شکر قمندان صاحب وایي چې ژوندی دی وایي ویې ویلې چې ژوندی دی ملګریا خدای دې له تاسې نه راضي شي هر ارمان چې په زړه کې لري خدای دې پوره کړي ژمنه کوم کله چې ما ترخیص واخیستی زه تا ته 5 کیلو کبان راوړم موږ یې کله لیدلی شو فکر نه کوم خبرې وکولی شي خو کولی شئ د یوې شېبې لپاره یې وګورئ خو ډېرې نه قمندان صاحب ویې ویلې چې ژوندی دی زمریا ګرانه ته ښه یې زمریا شکر دی چې ښه یې شاهینه چا وویشتلې زمریا ته خو باریوان پسې روان وې په یاد راواله زر کوه زمریا وروسته بیا څه وشول دلته څنګه راغلې شاهینه جلیل قماندان شاهینه زمریا ګرانه جلیل بے شرف جلیل شاهینه په باریوان باندې څه وشول وتښتېده قماندان صاحب د راهبې غوندې جامې اغوستې وې وتښتېده ته اندېښنه مه کوه زمریا باریوان او هغه جلیل نومی خاین چې په تا یې ډزې کړي دي پیدا کوم اندېښنه مه کوه لږ وروسته به دا ځای په ډزو روښانه شي څوک چې مړه کېږي د هغوی چیغې به تر دې ځای راورسېږي کېدای شي چې د خپلې خور غږ دې هم واورې
ان شاء الله چې ته به هم په غور کې وسوځېږي. غلی شه. ته اوس هم نه یې پوه شوې که نه؟ دلته نه الله، نه دین او نه ایمان پیدا کوي او نه به یې په اړه خبرې کوي. دا وسله چې ګورې دا چې له چا سره وي الله هغه دی. ته پوه شوې؟ تاسې دومره هم نه پوهېږي کمقلانو چې خدای پاک څومره یو لوی ذات دی. دا ځل مې چې غار چېرته ولیده ولی مې قمندان صاحب. کایا زه کونجای مه ځواب راکړه. دوام ورکه کونجا. کایا ستا غږ اوري، دوام ورکه. کایا ماته غوږ ونیسه. خاینان په مزایلونو هم کلیسا او هم د قرآن مدرسه ولې قمندانه. ځای درته معلوم دی کونجا؟ د جهل دور تیره شوه، د عصر د عرفان د بې علمه ژوندون ګران دی. په حق پسې روان یو، د علم پتنګان یو، د جهل دښمنان یو. آسمین زرکوه وی والله. تاسو بې ځایه خوشحالي کوئ ګیدړانو. مزایلونه موخه نه په نښه کوي. دا څه روان دي قمندانه؟ د کومو مزایلونو غږ چې دې واورېده هغه کلیسا او مدرسې ته روان دي. هغه ځایونه موږ مخکې په نښه کړي وو. یعنې څنګه؟ د دې لپاره چې د اورګاډي په مسله کې موږ زیان ولیده، په دې کې مو بیړه وکړه. سمه ده، دا زما عیار شوي مزایلونه، دا زما زحمت. بټنې ته فشار ورکه. دا چې ستا مزایلونه په کومو ځایونو کې لګېږي، وروسته له بټن وهلو نه پوهېږي. بټنه ووهه.